سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي پاکستان باید نه اعلان شوې جګړه پای ته ورسوي او آزاد، مستقل او ډیموکراتیک افغانستان ومني. هغه زیاته کړې افغان حکومت ژمن دی چې روان ناورین په اساسي ډول پای ته ورسوي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د سولې په اړه د چا فشار ته نه تسلیمیږو. امرالله صالح ویلي موږ حق لرو چې د خپل 15 میلیونه نفوس برخلیک په ښه توګه او خپله وټاکو. د کورنیو چارو وزیر وایي طالبان د سولې پر ځای د پسرلنیو عملیاتو پلانونه جوړوي. مسعود اندرابي زیاته کړې که طالبان سولې ته راونه ګرځي نو په مقابل کې افغان ځواکونه هم د جګړې لپاره پوره چمتو دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته لاړ. ټاکل شوي چې هغه به د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره پر افغان سوله خبرې وکړي. او ولسمشر غني وایي د پښتون فلسفي شاعر غني مقبره دې په اساسي ډول ورغول شوې. هغه نن د امن او ثبات په کنفرانس کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته د دغه مقبرې د بیا رغولو لارښوونه کړې ده.